واچ وینډو څه کار کوي؟ واچ څه مطلب؟ کتل ته وایي. بعضې ځایونه که مطلب ستا ډېر زیات ضروري کله کله ورته راځي ګورې مثلا دا ټیبل زما ډېر په کارېږي چاره ور راشم ویې ګورم هغه ځای مې ډېر په کارېږي نو څه به کوې هغه سلیکټ کړه او دلته راشه واچ وینډو کلیک کړه. واچ وینډو دې کلیک کړه دلته به ایډ واچ کلیک کړې ایډ واچ که دې چېرې سلیکټ کړی نه وي له دې ځای نه به یې سلیکټ کړي او که سلیکټ وي نو بیا ضرورت نشته نو چې موږ سلیکټ کړی ګور دلته ادرس خپله راغی دا مې ایډ کړو ګور دلته به ټول راشي فارمولې ده چې دې ټیبل کې کوم کوم فارمولې استعمال شوي یا دا د څه ده دا ټول دلته راځي. مثلا بل ځای مې په کارېږي هغه ما ایډ واچ کوم مثلا دغه ځای مې دغه فارمولو سره کله کله په کارېږي کلیک کوم هلته ایډ واچ کوم ګوره دا به مو سره اضافه شي که دې نه سلیکټ کړی سلیکټ به یې کړې او که سلیکټ وي دلته به تیار راشي. نو بیا چې ستا کرسر هر چېرته وي مثلا کرسر مې دلته ده بل شیټ کې ده چې ایډ واچ کلیک یې په دغو کې چې هر خانې ته غواړې چې لاړ شي ډبل کلیک به وکړې راسن به څه وکړي هماغه خانې ته به لاړ شي. اوس مثلا زه هم دغه خانې ته چې دغه ګریډ اے پکې ده او دغه فارموله پکې ده دې ته لاړ شه کلیک یې که راسن چېرته ځي ګوره همالته راغی یا مثلا زه هم دغه خانه چې دغه فارموله پکې ده کلیک یې کړه ګوره راسن به کرسر همالته وي. پوه شوې کوم ځایونه چې یا کوم فارمولې چې غواړې زیاتره یې وګورې هر وخت ضرورت ورته کېږي له دې ځای نه ایډ واچ کړه سلیکټ یې کړه ایډ واچ چې بیا هر وخت ورتلې صرف ډبل کلیک پرې وکړه هماغه ځای ته به ورځي او که ډیلیټ یې ډیلیټ واچ کلیک کړه ټول سلیکټ یې ټول سلیکټ کړه ډیلیټ واچ کړه. پوه شوې په دې بل د کالکولیشن آپشن کالکولیشن څه مطلب حسابداري که نه آپشن یې کله چې زه یو فورمول مثلا دلته زه دا دوه عدد جمع کوم مساوي ورته وایم چې اووه جمع اته ادرسونه مې ورکړه جواب څو راغی 15. کله چې زه دلته تغیرات راولم مثلا دا مې کړو 15 جواب مې خپله چینج شو که نه نو که دلته راشو موږ کالکولیشن آپشن کلیک کوو اول پکې څه شی ده اتومیټیک دغه ته اتومیټیک وایي چې کله موږ تغیرات راولو تغیرات خپله راځي مثلا دا عدد زه بدلوم جواب یې خپله تغیرېږي او که چیرې زه دلته ورته وایم چې اتومیټیک اکسپټ فار ډیټا ټیبلز اتومیټیک دی وي خو د ډیټا ټیبل لپاره نه ډیټا ټیبل موږ کوم ځای کې ویلی وو په انسرټ کې دلته ټیبل ویلی وو که نه نو په دغو ټیبلو کې به نه وي نور به ټولو کې اتومیټیک وي نو اوس چې دا ګوره دلته بیا که زیره زه دا یو کلیک کړم بیا هم زه په دو کې چینج راولم جواب به یې څنګه کېږي خپله به چینجېږي خو که چېرې ډیټا ټیبل کې ته دا کار وکړې هغو کې به نه چینجېږي او که چېرته دلته مینول ورته وایو مینول مطلب دا چې یو ځای کې دې نه چینجېږي نو اوس که زه عدد چینجوم جواب چینجېږي نه چینجېږي نو هغه وخت چینجېږي چې اتومیټیک وي یا اتومیټیک اکسپټ ډیټا ټیبلز اکسپټ ډیټا ټیبلز ډیټا ټیبل کې به بیا نه چینجېږي نور کې به چینجېږي. نو بیا دلته مونږ کالکولیټ ناو لرو ګوره کالکولیټ ناو بیا که دې کله غوښتل چې چینج یې کړې کالکولیټ ناو یې کړه ګوره څه چینج که چېرې زموږ کالکولیشن آپشن دلته مینول وي او زه تغیرات راولم مثلا دلته مې تغیرات راوستل نو که کله غواړم چې جواب یې چینج شي بیا کالکولیټ ناو بیا به هغه وخت جواب چینج کړي او که چېرته مې اتومیټیک وي نو بیا خپله چې هر وخت عدد بدلوي هلته به جواب خپله چینج کړي. پوه شوې په دې باندې بل د کالکولیټ شیټ کالکولیټ شیټ څه کار کوي که چېرته مثلا زما همدا آپشن بیا مینول وي او زه تغیرات راولم نو دلته چې ته کله کالکولیټ شیټ کلیک کړې صرف د دغه یو شیټ کالکولیټ کوي دا نورو شیټو نه کالکولیټ کوي او که چېرته دا یو کلیک کوو دا بیا د ټول ورک بک ګوره کله د کرسر ورباندې کېږدئ میسج یې ووایاست خپله درته معلومېږي کالکولیټ د انټایر ورک بک موږ ویلی وه چې څه ته ویل کېږي د ټولو شیټو مجموعې ته ویل کېږي نو دلته چې دا کلیک کوي ټولو شیټو کې تغیرات راځي کالکولیشن او دا صرف څه کار کوي صرف نه یو شیټ کالکولیټ کوي یا نور شیټونه نه کالکولیټ کوي په کوم صورت کې چې زمونږ آپشن دلته چې کلیک وي مانول وي او که اتومیټیک وي نو بیا هغو ته ضرورت نه کېږي چې خپله چې تغیرات راولي جواب راسن خپله چینجېږي. پوه شوئ دا شوه فارموله مینیو بعد له هغه ځو ډیټا مینیو ته ډیټا خپله څه ته ویل کېږي معلومات ته ویل کېږي ډیټا انفارمیشن دغه زموږ ټوله ډیټا ده دا کوم چې کوم دلته لیکل شوې ده نو دې منیو کې ګوره زیاتره آپشنونه ټول د ډیټا مربوط دي چې اوله پکې ده ګیټ ایکسټرنل ډیټا ګیټ اخیستلو ته وایي په لاس راوړلو ته وایي ایکسټرنل بهرنی ډیټا معلومات مثلا که چېرې ته یو بل فایل کې د یو بل ورډ فایل وي نوټ پیډ فایل وي ایکسل فایل وي له هغو نه غواړې چې معلومات راواخلې دې فایل ته مثلا زه دغه شیټ کې غواړم چې بیرون کوم فایلو کې ډیټا لرم هغه راواخلم دلته دې شیټ ته یې راولم نو بیا به راشه ګیټ ایکسټرنل ډیټا به کلیک کړې ګوره دلته د مختلف پروګرامونو لپاره مختلف شیان استعمالوي مثلا که غواړې چې د ایکسس پروګرام نه د ایکسس ټیبلونو نه ډیټا راواخلئ بیا به کوم یو کلیک کوئ فرام ایکسس به کلیک کوئ که چېرې کوم انټرنیټ پیج نه معلومات راخلئ بیا به څه کلیک کوئ فرام ویب چې د انټرنیټ صفحې ته وایي بیا به دا کلیک کوئ
او که چیرې کوم ټکسټ فایل وي نو بیا مثلا نوٹ پیډ کې وي ورډ پیډ کې وي د هغو لپاره به بیا دا یو کلیک کوئ ګورئ د نورو پروګرامونو لپاره هم شته SQL سرور او اکزیمه که غواړئ چې د هغو نه ډیټا راواخلئ بیا به دا یو کلیک کوئ خو زه مثلا فعلا غواړم یو ټکسټ فایل نه راواخلم ګوره ټکسټ مې کلیک کو مثلا په ډیسکټاپ باندې زه بعضې فایلونه ټکسټي لرم ګوره دا ټول زما ټکسټي فایلونه دي غواړم چې کوم یو راشي مثلا دغه یو راشي په دې کې څه دي صرف دغه یو ادرس لیکل امپورټ کلیک وکړه ګوره دلته تور یو غټ فایل به راواخلو چې لږ معلومات په دې کې اضافه راشي دغه یو به راواخلم ګوره دلته دغه ډیټا پکې درته ښیي امپورټ دلته یو فایل راځي چې دغه ډیټا دلته درته ښیي چې د چیش په ذریعه جدا شوي د کاما یا د ټیب یا د سپیس د دو په ذریعه جدا شوي دي نیکسټ دلته ګوره که ټیبس کلیک کې ټیبس په ذریعه جدا کیږي کالمز په ذریعه د چیش په ذریعه جدا دي هغه به ورته ښیي زه هم د ټیبس په ذریعه جدا دي نیکسټ یې کا فینیش یې کا ګوره هماغه ډیټا به راشي کوم ځای کې غواړې که چیرته د کرسر هر ځای کې ایښی وي هملته که چینجبل دې ځای نه چینجوی شي مثلا زه هم ډیټا دې دغه ځای کې راشي کلیک یې کا اوکې که او که بیخي نوي شیټ کې راولې بیا نیو ورک شیټ اوکې که د مغه فایل ډیټا ټوله راخلي دلته یې ورته راولئ پوه شوې نو که کله م له بیروني فایل نه غوښتل چې ډیټا اکسل ته راولئ نو بیا به یې له دې ځای نه راولئ بل existing connections څه مطلب کوم فایلونه چې تا مخکې دلته راوړي چې کلیک یې ټول دلته راځي اوس مخکې مونږ د کوم فایل نه معلومات راواخیستل د دغه نه م راواخیستل ګوره دلته موجود ده څو عمر مخکې م له دغو نه هم رااخیستي وه نو که د بیا استعمالول کیدای شي چې دوی بیا استعمال کړي نو دغه ځای کې کوم کنکشنونه چې د جوړ کړي وي ټول دلته راځي پوه شوې په دې شیانو باندې بل د ګیټ ان ټرانسفارم دا به سبا ته پرېږدو د دې موضوع جدا ده او د کنکشن سره دا به سبا ته ووایو راځو سورټ اینډ فلټر ته سورټ اینډ فلټر مو درې څلور وارې ویلی دا کم په یاد وي که نه سورټ د څه لپاره و تنظیم کېدو لپاره چې دا زاید پورې ده او دا زاید نه پورې ده ډسینډینګ اسینډینګ او ډسینډینګ او دلته مونږ سورټ آپشن درلود خو ټیبل باید سلیکټ وي مثلا دا ټیبل هم سلیکټ کړی نو له دې ځای نه ورته سورټ وایي چې کوم کالم راته سورټ کا فرض مثال کسټمر نیم له ان تر زاید پورې چې اوکې کې سورټ وایي او فلټر د څه لپاره و جدا کول لپاره مثلا کلیک کوئ اوس دلته ورته وایم چې ما ته صرف څوک وښیه حشمت وښیه اوکې که نو صرف حشمت چې کومه خریداري کړې وي او ریموو فلټر به یې بېرته درته ریموو کړي بل به پکې ایډوانس فلټر چې کلیک کې دلته راځي فلټر لیست ان پلیس څه مطلب چې دا فلټریشن چې کوم ځای په ځای دی وشي لکه مخکې چې هلته بټن اضافه شو حشمت ته کلیک کوم دلته ځای په ځای جدا شو کاپي ټو انادر لوکیشن څه مطلب په بل ځای کې کیدای شي چې زه د حشمت له دې ټیبل نه بیخي وباسم بل ځای ته یې وباسم او کرایټیریا رینج خو دلته به بیا شرط ورکوي اوس مثلا که چیرې مونږ دلته دا فلټر کلیک کوو دلته بټنونه اضافه کیږي نو مونږ له دې ځای نه ورته وایو چې مثلا ما ته څوک راوښیه څوک جدا کا حشمت جدا کا یا مثلا پروډکټ کې ورته وایي چې ما ته څوک را جدا کا نوټ بک را جدا کا نو په هغه صورت کې چې ته کله ایډوانس استعمالوې تا باید جدا لیکلی وي مثلا دلته زه ورته لیکمه چې کسټمر نیم د دې نوم مې ولیکو وایم چې په کسټمر نیم کې ما ته څوک بیا جدا کا خالد راته جدا کا نو اوس ګوره دا مې سلیکټ کو که د سلیکټ کړي نه وي هم باید له دې ځای نه ایډوانس نه سلیکټ کړي له دې ځای نه به یې سلیکټ کړي کرایټیریا رینج کې به ورته ښیي چې په کسټمر نیم کې څوک راته جدا کا خالد راته جدا کا کلیک کاپی ټو انادر لوکیشن که چیرته د بل ځای کې غوښته نو دا به کلیک کوي ګوره دا به فعال شي کاپی ټو چیرې غواړې دا کلیک مثلا زه ورته وایم چې دغه ځای کې غواړم بیرته دا کلیک او اوکې ګوره له دغه ځای نه به څوک صرف راواخلي دلته خلک بیرته راواخلي دا دې ته ایډوانس فلټر وایي پوه شوې په دې باندې بس ته تر دې ځای پورې همدومره